ټپه څنګه چې د شکل له پلوه یو ډېر بېل او د کار وړ صنف دی، شعري ارزښت یې هم دغومره زیات دی. کومې ټپې چې په رښتیا ټپې دي او په خپلو پښو روانې دي، د پښتونخوا له یوه سره تر بله پورې مزل کوي، په هغه کې معنا له ټکو سره داسې غاړه غړۍ شوې وي لکه له تنه سره رو. په دغسې ټپو کې د ټکو ترتیب زیاتره هم هغه وي کوم چې په یوه جمله کې کیدای شي. په دا نو زیاتره ټپې داسې وي چې موږ یې په نثر اډو اړولی نه شو. د ژبې له دغسې ساده او طبیعي اندازې سره چې فطري رښتونوالی، ساده او سپېڅلي جذبات او احساسات یو ځای شي، نو هغه اوچت او سوچه شعریت وزېږوي، کوم چې په ټپه کې لیدل کېږي او نمونې یې په لاندې ډول دي: د ژبې سر مې شو تڼاکې، زما لالیه زه دې ډېر ډېر یادومه، پر ما دې زر منه غم پروت دی، تا ته چې پاو غم درکوم ژړا درځینه، پر جنازه مې تلوار وکړې، ناوخته کېږم نا اشنا وطن ته ځمه، ما د کونړ له سینده ځار کړې، زما لالي به پکې مخ وینځلی وینه، مینې دې داسې پام ته دار کړم، پر میږي پښه نه ږدم چې یاره به پاته شینه،